بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو مکم محترم رور چې د اختری وس لري، طاقت لري، اختری پر لازم وي او دی نه کوي، د هغه په حق لازم محبوب پیغمبر صلی الله علیه و وسلم څه فرمای؟ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له وسعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا. چې کم څوک، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم چا سره گنجایش وي، وس طاقت وي، د هغه باوجود د اختری نه کوي، قرباني نه کوي، هغه د زموږ عیدګاو ته نږدې هم نه راځي، نږدې دې هم زموږ عیدګاو ته نه راځي. محترمینو، دا څومره سخت وعید دی. دا هغه سړي ته اندازه کیږي په کم سړي په زړه کې چې لږ ایمانیت او تړپ وي، چې دا څومره سخته خبره ده، دومره سخت پیغام دی دا چې په پښتو کې د دې هغه الفاظ نه چې سړی پکې بیان کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ عیدګاه له نږدې هم نه راځي. هسې په الفاظو کې خو په پښتو کې معمولي خبره معلومیږي، لیکن چې د کم سړي د خپل محبوب نبی سره عشق وي، د خپل دین سره عشق وي، د خپل رب سره عشق وي، د هغه دپاره دا یو ډېره غټ وعید دی، یو ډېره سخته خبره ده. او دا حدیث دی محترمینو، دا ابن ماجه کې صفحه نمبر 226 او دا غرنګه کنز العمال جلد نمبر 5 صفحه نمبر 107 حدیث نمبر 22,211. نو په کار دا د محترمینو، یو کال بل کال اختر راځي، موږ څومره خرچې په دا کلونو کې کوو، څومره میلې او محفلونه پر باسو، څنګه رنګارنګ ځایونو کې موږ دا خرچې کوو. نو دغه یو اختری او یو قرباني چې موږ هغه د ابراهیم علیه السلام چې خپل د زوی پر غاړه چاړه ورکېښوله، چې ته خپله سوچ و فکر وکړه، د زوی پر غاړه، هغه زوی چې په دعاو د الله څخه غوښتی دی، هغه نازمین زوی، هغه پر غاړه چاړه ورږدي، او موږ یو اختری نسو کولی. حالانکه یو موبایل په 10,000 په 40,000 په 60,000 په 15,000 رانیولی. نو چې د چا په زړه کې لږ هم د خپل دین سره د خپل آخرت سره مینه وي، زه هم هغه به بیا په دا اختری کې ټال مټول ونه کړي. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.